په سلامونو مو هرکلی کوم. قدرمنو لیدونکو ستاسې پام را اړوم د نن ورځې یو مهم خبر ته. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته او شدیده جګړه روانه ده چې په ترڅ کې د ځایي خلکو په وینا 8 پاکستاني ځواکونه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. همدارنګه یو طالب سرتیری په شهادت رسېدلی او 2 نور ټپیان دي. د سیمې ځایي اوسیدونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالب سرچینو په وینا د طالبانو تازه دمي خاص ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. په یوه تازه ویډیو کې لیدل کیږي چې طالبان د ډنډ پټان پر سرحدي کرښه اغزن تار لرې کوي او ریبي یې. دوی زیاته کړې چې د نښته کورمه کې د سرحدي ځمکې پر سر له لانجې پیل سوې او وروسته یې زور اخیستی. د پاکستان د مرکزي حکومت یو وزیر ساجد توري یو بیان کې دا پیښه غندلې ده. هغه ویلي چې د افغانستان له اړخه خرلاچي او بوړي کې د کورمې له سرحده تیری او د ملکي استوګنې سیمې په نښه کول د غندنې وړ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نښتې او دغه پاکستاني چارواکي څرګندونو ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی. ځینو سرچینو ویلي نښته لومړی ځل شنبه تر هغې وروسته پیل سوه چې د کرښې پاکستاني خوا د بوړکي خلکو د طالبانو لخوا سیمه کې د یوه سړک د جوړېدو مخه ونیول سوه. دا سړک د ډیورنډ کرښې افغان خوا د سرحدي پوستو ترمنځ تګ راتګ او د هغوی اکمالېدو لپاره هم مهم بلل سوی. له ډنډ پټان ولسوالۍ څخه سرچینو BBC پښتو پاڼې ته ویلي چې د پاکستان ځواکونو د توپخانې او د هواني ډزو څپري بازار کې د ملکي خلکو پر کورونو او هټیو لګېدلي دي. دوی وایي د دغو بریدونو لږ تر لږه 2 ملکي ټپیان د څمکنیو ملکي روغتون ته لیږدول سوي دي. د دوی په وینا د دې سیمې ځینو اوسیدونکو خپلې ښځې او ماشومان هم څمکنیو ولسوالۍ ته ایستلي دي. قدرمنو لیدونکو نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.